بعضې کسان تپوس کوي جي موږ زکات کې د پیسو په ځای باندې مال ورکوو څه شی ورکوو مثلا زما د کپړې دکان دی زه کپړه ورکوم نو څنګه کپړه به ورکې او څنګه اشیا به ورکې بعضې کسان ردي څیزونه ورکوي ردي ناقص کمزوري زوړ شوي نو د دې څه اصول دي نو دا یاد لرئ عزتمندو زکات کې پیسې ورکول هم جایز دي زکات کې اشیا ورکول هم صحیح دي د خورد نوش سامان وي د خوراک سکاک سامان وي لباس سامان وي نور ضروریات سامان دي هر سامان سړی ورکولی شي چې قیمت لري بی قیمته نه هر سامان په زکات کې وریجې ورکولی شي غوړي ورکولی شي یو طالب علم ته د سیکل ضرورت دی سیکل ول اغستی شي زکات کې د کتابونو ضرورت دی کتاب ول اغستی شي یو غریب سړی دی او هغه کپړې نشته کپړې مول اغستی شي یو ښځه د غریبه او هغې ته د ګنډلو د مشین ضرورت دی مشین مول اغستی شي زکات کې هغې ته د کپړو د وینځلو د مشین ضرورت دی واشنګ مشین ضرورت دی هغه مول اغستی شي جانماز قرآن داسې بل یو څیز چې هر یو شی خو چې هغه استعمالیږي او قیمت لري که د هغه استعمالیږي او که نه هغه نه استعمالیږي خو چې قیمت لري بازار کې نو ته به د دومره اعتبار سره قیمت حسابې چې څومره مارکیټ کې د هغې ویلیو ده او قیمت دی نو ستا به دومره زکات ادا کېږي خو ردي څیز عزتمند متوسط څیز به ورکې ډېر اعلی مه ورکوه خیر دی بهتره خدا ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله وی اصل نیکی دا نه چې تاسو کوم څیز سره محبت کوئ اعلی څیز ورکوئ دا خو بهتره درجه ده خو که یو انسان درمیانه څیز ورکوي چې قابل استعمال وي صحیح ده خو ردي کپړې مثلا د کپړې کار کوي او یو کپړه پرته ده هغه د لسو کالو نه سره څوک اړی راړي نه بس هغوی دا زکات کې ورکا نو دا نامناسب عمل دی بهتر عمل نه دی البته که بالفرض یو انسان کباړي کپړه ورکړه نو هغې که د کباړ ریټ مطابق به د زکات ادا کېږي دا به بیا داسې ریټ نه لګوي د نوې کپړې بس دا خو ردي مال دی او کباړي مال دی او یو کس ته به ووایي وروره دا 100 روپو دی وایي تا په څو اخیستی ما خو د 1 لک روپو اخیستی هغه ورته دا کپړه فی الحال د 10,000 روپو ده چې ته ټوله خرڅې دا ردي همداسې کباړ والا هم خلک کري کمزوري کپړه هم خلک الي څوک ته مالوچ جوړوي څوک ته بالښتونو کې دننه ورکوي هغه هم خرڅېږي خو د دې حساب به د ردي کپړې برابر کې بیا او دا مناسبه نه ده ځکه د قیمت په ورځ چې د الله حساب درکوي نو بیا به د هغې مطابق دله درکوي درته وایي ستا دا جنت دی وایي الله هم زکات ورکړی و هغه اعلی جنت کې دی وایي تا چې کوم شی ورکړی و هغه ته د خیل نوم قرآن کې الله رب العزت وایي بعض وخت کې داسې شی تاسو بل له ورکوئ که تاسې د چا نه الی نو ستاسو زړه نه کېږي یا ان تغمزو فیه او که الی نو به سترګې پټې کوي چې بسرو کې کماڼو سې دله درکوي خو سبه کې شی درته نیولی وایله تې ګینې زړه دې نه کېږي چې والې په پټو سترګو یې بیا الی نو داسې شی بل نه مه ورکوه بهتره خبره دا د عزتمندو چې د انسان ضرورت ته وګوره او د ضرورت مطابق یې وله ورکسي خو ویلیو به هغه وي او قیمت به ستا دومره زکات ادا کېږي چې څومره په مارکیټ کې د هغې قیمت دی مثلا یو څیز دی تا په 10,000 روپۍ اخیستی اوس په مارکیټ کې په 12,000 روپۍ خرڅېږي هغه شی نو که تا ورکړو نو ستا به 12,000 روپۍ زکات ادا کېږي غم مه کوه ځکه مارکیټ کې اوس څیز په 12,000 خرڅېږي که نو د دې قیمت 12,000 روپۍ شو خو که د دې قیمت 8,000 ته راغلی او تا په 10,000 اخیستی دی او تی په دې نیت ورکوې چې 10,000 روپۍ زکات به مې ادا شي نو 10,000 روپۍ زکات به دې نه ادا کېږي که دا په 15,000 روپۍ خرڅېږي نو ستا د 50,000 روپو مطابق زکات ادا شو یعنې د 2 لک روپو زکات دې ادا شو د 2 لک روپو زکات 15,000 روپۍ جوړېږي په دې خبره باندې ځان پوهېږي نو ردي څیز کوشش کول پکار دي نه دي ورکول پکار خو که چا ورم کو نو بیا قیمت به د کباړ او د مارکیټ قیمت فروخت قیمت خرید نه چې په څو خرڅېږي اوس نو دې خیال ساتل پکار دي دویم بعض کسان عزتمندو زکات کې تاخیر کوي تاخیر زکات په فرض شوی وي او زکات کې تاخیر کوي او مړ شي یو سړی دی مثلا مړ شو او مالدار دی نو آیا د ده په مال کې به زکات ورکو که نه ورکو د چا پلار مړ شو نیکي مړ شو ښځه مړ شو ورور مړ شو زوی مړ شو او مالدار دی د هغه نه مال هم پاتې دی
نو آیا عزتمندو دی کې زکات شته که نشته؟ زکات کې تاخیر نه دی پکار. زمونږ فقها وایي چې کوم انسان باندې په کومه ورځ باندې زکات فرض شو په هغه ورځ به حساب خامخا کوي، او څومره چې زر تر زره کیدی شي زکات نه ځان خلاصول پکار دي. زیات نه زیات چې پکې دا وخت لري چې د بل کال نه مخکې ختم کړي، ځکه بیا بل زکات پې راځي. بیا دا زکات روپۍ چې تا سره موجودي بیا په دې باندې هم زکات راځي، بیا په هغې هم زکات ورکړې، ځکه پرتې دي نه ورکړې که نه او فایده ترې هلې. نو د دې وجې نه بیا په دغه روپو هم زکات وي. نو د بل کال نه مخکې 2 میاشتو کې 1 میاشت کې 3 میاشتو کې انسان زکات ختم کړي، او زیات نه زیات 12 میاشتې، ځکه د مرګ هېڅ پته نه لګي. او تاسو ته یو د شریعت مسله هم ده، او بل د خلکو او زمونږ د اولاد هغه کردار هم تاسو ته معلوم دی. عزتمندو بچي د مور او پلار خیال نه ساتي. نن سبا بچي سوال کوي چې دا پلار هم ظلم مړ شي چې دا مال موږ ته حواله شي، او بعضې کسانو د زار اوستنه وایي، او بعضې کسانو له مولاګانو نه دعاګانې غواړي چې پلار ته دعا وکړه جي بس درکدنې دی چې لږ ورته آسان شي. نو دا دې دپاره نه وایي چې مال زر زر راشي. نو بهرحال عزتمندو چې کوم انسان مړ شو او مالداره دی، د ده په مال کې وارثانو باندې زکات فرض نه دی. بس خبره ختمه. که زکات یې نه دی ورکړی، مثلا رمضان المبارک په پیل ورځ باندې زکات فرض شو، او حساب کتاب یې کړی یا نه دی کړی، او څنګه چې رمضان تیر شو د اختر نه بعد مړ شو او زکات یې نه دی ورکړی، او بالفرض د 10 لکه روپۍ زکات جوړېدو. 10 لکه روپۍ دا حاجي صاحب، دا تبلیغي صاحب، دا مولا صاحب چې هر څوک دی او د زکات نه دی ورکړی، 10 لکه روپۍ مجرم الله ته به پیش کېږي. دې وجې نه چې سړی په ځان پوه شي او خپې اګرې ته شي، او په ځان پوه شي او سترګې د باندې تورې شوې، او زکات دی وخت پوره دی، زر زر حساب وکړه چې ژوند دی وی وروره دا د زکات روپۍ بیله شوې، هو دا واله زر زر یې ورکړه. او که داسې دې نه کول نو کم از کم وصیت وکړه. څه وکړه؟ وصیت وکړه چې وروره ما سره 40 لکه روپۍ دي، ما باندې 1 لک روپۍ زکات دی، په 40 لکو کې 1 لک دی، 1 لک روپۍ زکات دی، زما 1 لک روپۍ زکات ورکئ، مرمه مونځ هر څه مې برابر دي، خو زکات را باندې پاتې دی، او مرۍ کې مې ساګانې تاویږي را تاویږي، او سترګې را باندې توریږي، او ځمکه را باندې چورلیږي، او نور ښه سړی یم، خو زکات مې بچو ګورې پاتې نه کوي. نو بیا عزتمندو بیا ستا بچي زکات ورکوي، خو بیا هم په ټول مال کې نه ورکوي، حساب به کوي. که بالفرض تا زکات دومره یاد کړی چې ستا په مال 300 تقسیم کې، او دا حصه دا زکات یې 3 حصه جوړیږي، نو بس بیا هغوی ورکړي. که د 3 حصې نه زیات جوړیږي نشته. مثلا تا باندې زکات 10,000 روپۍ فرض دی، او چې مال معلوم کو نو مال چې 3 حصې شو، مثلا 15,000 روپۍ د نوس پاتې زکات دی هغه ټایم کې نه ورکو، نو 15,000 چې په 3 تقسیم کې 15,000 جوړیږي، نو 15,000 روپۍ زکات به هغوی باندې لازم دی، 10,000 روپۍ زکات به ستا د طرف نه نه ورکوي. ها که ټول بالغ هلکان دي، بچي دي مشران، او هغوی موږ سره پلار ډېره ښېګړه کړې ده، او زموږ پلار ډېر نیک سړی و، او ښه کارونه به یې کول، او موږ ته وصیت هم کړی چې زما زکات ورکړې، د دې یو کار کې ته لږ هیر پیر شوی دی، راځئ چې موږ ولګېږو د پلار ټول زکات ورکړو، او مال تقسیم کړي، او د تقسیم نه بعد هر ورور خپله حصه راوالي، وایي زما طرف نه پکې دا واچوه، زما طرف نه دا بیا ادا کېږي. خو داسې اولاد به د کوم ځای نه راوړې چې ستا د طرف نه زکاتونه ورکړي، او که نابالغه پکې موجودي د هغه حصه به پکې تقسیمیم نه، هغه به بې لږ دی، هغې کې به د پلار او د نیکه زکاتونه نه ورکولی کېږي. څومره ګرانه دی عزتمند. نو شریعت هم ګرانه کړې چې ستا په مال کې به میراث مال کې به زکاتونه نه ورکولی کېږي هر حال کې، لہذا خپل غم په خپله وکړه، خپل آخرت خپلو بچو ته خپلو ورونو ته ما حواله کوه. نو دا عزتمندو د میراث مال کې، او دغه رنګې چې کوم انسان مړ شي د هغه په مال کې د زکات خبره مې درته بیان کړله، د دې خیال ساتئ عزتمندو. بله مسله د عزتمندو ضروري، زکات چاله ورکول پکار دي؟
نو د زکات مصارف خو مې درته بیان کړي دي مخکې چې هغه انسان چې هغه سره صاحب نصاب نه وي نو هغه ته زکات ورکولی شي، که ښځه ده که سړی دی، که خپل دی که پردی دی. خو چې ستا بچي نه وي او ستا مور او پلار نه وي او ستا ښځه خاوند یو بل کې نه وي، دا نه نور هر رشته دار لور سړي له ورکولی شو. خو امام غزالی رحمت الله علیه وی احیاء العلوم کې لیکلي دي چې زکات، صدقات، خیرات دا سیزونه هغه دیندار خلکو له ورکول پکار دي چې کوم د دنیا تمه نه کوي او آخرت دپاره لګې دي خواري کوي. نو دا د آخرت خواري کوي، کوشش کوي، د پتا باندې احسان دی، په دې معاشره هم احسان دی او دا شان خپل وخت یې د هغه دپاره فارغ کړی دی او د هغې دپاره ځان مشغول کړی دی. مثلا طلبا دي، علما دي او ټوله ورځ سبقونه پړاوئ، ټوله ورځ منځونه پړاوئ او د جومات تنخواګانې 5,000 8,000 10,000 3,000 2,000 دا تنخواګانې دي. بچی دي غریب او ټوله ورځ قال الله قال الرسول کې لګی دی د الله دین بیانوي او زده کوي او خلکو ته یې ښیي. نو دغه خلکو ته ورکول بهتره دي، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اکل طعامکم الابرار، وی نیکان خلق دی ستا طعامونه وخوري، ستا صدقه خیرات ستا نیک چیز دی نیکان خوري. نو نیکان له ورکول پکار دي. او قرآن هم وی چې للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، وی هغه فقیرانو خلکو له زکاتونه ورکوي، کمزورو خلکو له چې هغوی فی سبیل الله کارونه کوي، د الله په لار کې لګې دي، جهاد کوي او تبلیغ کوي او د دین کار کوي، طالب علم دی، عالم دی، جماعت کې امام دی، مدرسه کې درس ورکوي. یحسبهم الجاهل اغنیاء، وی جاهل سړی په هغه باندې د غني ګمان کوي. دا قرآن پاک آیات دی. وی سادهګان خلک وی چې دا خو سپینې جامې اچوي او دا خو کاټن کپړې استعمالوي، خو هلکه دا مو له یو مقتدي ورکړي، مور یې مړه وه ځکه یې ورکړې وي، ګینې چا خو له نه ورکولي. او دا غبل نیا بیماره ده نو ځکه یې له دا رنګینه ټوپۍ اغوستې ده او دا عطر چې لګوي نو دا خو دا غبل نیکه موړو نو ځکه یې ولې دا عطرو بوتل ورکړی دی. دا خو ځکه یا هغه صفا سوتره د دې وجې نه ګرځي چې تاسو ته مونځ پړاوئ او هغه وایي چې د دوی د منځونه خراب نشي او د دوی د عبادتونه خراب نشي. نو غریب چې هر څه دی په ښځم زور راولي او سپینې کپړې د روزانه خیرنېږي او روزانه کپړې بدلوي، پټکې بدلوي، واسکټ بدلوي، جرابې بدلوي چې د خلکو د منځونه صحیح طریقې سره ادا شي. یا خلکو ته چېرته کافران دغه ورنکي، شرم ورنکي، عار ورنکي چې ستاسو دي مولیانو ته ګوره، دي شکلونو ته یې ګوره، نو دا په غریبۍ کې پاک ګرځي. نو یحسبهم الجاهل اغنیاء، وی ناپوهه انسان وی دا خو ډېر مالداره دی او هغه د سوال نه ځان ساتي، چا نه سوال نه کوي او بل سړی په سړي پورې چمبړ کېږي. وی دقه شان سپین روبي انسان له او سپین جامه او سفید پوشي انسان له وی تاسو زکات خیرات او دا چیزونه ورکوئ. دا د قرآن آیات دی. نو دی وجې نه عزتمندو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه به خپل زکات خیرات علما او اهل علم باندې خرج کو. وی چا ته تاسو کو چې ته ټول زکات دوی کې ورکې، هغه قسم نه د نبوت نه بعد د ټولو نه لویه درجه د عالم ده. نو دی وجې نه چې په ټول کائنات کې د نبي نه بعد د ټولو نه افضل څوک دی، نو زه خپل هغه صدقه خیرات هغه له ولې نه ورکوم چې د هغه جامه اغوستل هم عبادت دی، ځکه هغې د مونځ لپاره استعمالوي او د هغه په سر باندې چې کومه کپړه پرته ده هغه هم عبادت دی. نو د دې وجې نه د هغه سپلی مدرسې ته بيځي، جومات ته بيځي، هغه عبادت دی. نو د دې وجې نه وایي تاسو خپل زکات خیرات نیکانو خلکو له ورکوئ، په دې کې ډبل ثواب وي. یو دا د عزتمندو یو زکات ستا ادا شي، دویم دا دی موږ او تاسو ټول دکانداران یو، دنیاداره خلک یو او دین محنت ته اوزګار نه یو. دغه علما خلک دوی ځان اوزګار کړی د دې دپاره او هغوی د دین نشر و اشاعت کوي، تبلیغ کوي. نو ته پکې ورسره هغه تبلیغ کې او د دین په هغه محنت کې هم شریک شوې، ځکه ستا په دې پیسو باندې دا کار وکړو. نو سوچ کوه د قیامت پر باندې چې ته راپاسېږي او ډېر عالمانی او یو عالم مو یا الله د شفاعت وکړي، ته ورته ته څوک یې؟ او تا پلانۍ مدرسه کې پیسې ورکړې، هغه مدرسه کې ما سبق ویلو، هغه مدرسې نه زه فارغ شوی وم.
ټیک د موږ سره استاد هم مهنت کړی وغیره ته سبق پړاولی خو موږ ته استاد به هر وخت کې دعا کوله چې دعا کوي دغه خلکو ته چې موږ سره امداد کوي او اخلاص کوي د دغه خلکو د وجې نه موږ دا مدرسه چلو یعنې دا مدرسه به وختي بند نه شوې وي نو د دې وجې نه عزتمندو خپلو خپلوانو له هم ورکوئ خو اکثر حصہ او زیاته حصہ د دین په نشر او اشاعت کې استعمالوي تاسو لاړ شئ د قادیانیانو ته وګورئ د عیسایانو ته وګورئ هغوی په خپل مال کې یو باقاعده یو حصہ د خپل باطل دین د تبلیغ دپاره وقف کړې ده هغوی خو زکاتونه مکاتونه نه ورکوي خو یو حصہ د خپل طرف نه په هغې کې ورکوي چې قادیانیت مخکې شي عیسایت مخکې شي یهودیت مخکې شي موږ اضافي پیسې تا نه غواړو خو عزتمندو چې کم سیز ته زکات ورکې خو تا باندې هم فرض دی حق د زکات والا روپۍ راواله خیر دی عالم له مدرسې له او دغه رنګې نیکې ادارې له ورکا یو به د زکات هم په صحیح استعمال شي او دویم دا دی د دین د نشر و اشاعت ثواب به هم درته میلاو شي ټول به داسې کوئ که نه انشاءالله تېره جمعې ورته اعلان کړی و چې بله جمعه ګورې جیبونه ډک راوړئ جیبونه خو هم ډک راوړي که نه اوس به نن به موږ د مدرسې دپاره چانده کوو حاجي صاحب قلار کښېنه ښه جوماتونو باندې تاسو هره جمعه دغه کوئ چاندې غونډوئ سم ترې جوړ نه کړه نو نن به موږ دغه دپاره چانده کوو د مدرسې دپاره صحیح ده انشاءالله خپل وس مطابق د چا نه راوړي خیر دی بیا بله جمعه راوړئ او څه کسان یې وروسته به یې مونځ نه بعد ماله راکوئ او څه به موږ دغه چلو نو یو دوه هلکان به وروسته ځي بیا به هغه د مدرسې دپاره هغه زکات راغونډوي نو نیکانو خلکو له زکات ورکول پکار دویمه مسله عزتمندو یو بله بعض کسان یې رمضان کې زکات ورکوي نو رمضان کې د زکات ورکولو څه حیثیت دی آیا خامخا رمضان کې ورکول پکار دي یا رمضان کې خلک ولې ورکوي دا یاد لرئ عزتمندو چې د کم انسان زکات په کومه میاشت کې پوره کیږي په هغه میاشت به د باندې فرض شو نو که یو سړی په رمضان کې مالداره شوی و نو په هغه باندې رمضان کې زکات فرض دی خو که یو انسان په ذوالحجې میاشت کې د غټ اختر میاشت کې مالداره شوی و نو د هغه زکات خو په ذوالحجه کې په هغه باندې فرض دی ټیک ده مخکې وروسته ته زکات ورکولی شي دا منع نه ده مخکې هم ورکولی شي وروسته هم ورکولی شي دې کې څه ممانعت نشته خو حساب کتاب به عزتمندو په هغه میاشت کې کې چې په کومه میاشت باندې تا باندې فرض شوی دی ځکه ته به څومره زکات ورکې څه حساب سره به ورکې د دې پته نه لګي که نه زکات ورکوه ځان سره لیکه اوس نه خو د زکات حساب به خامخا هغه میاشت کې کې ځکه دې کې غلطي راځي کله صحیح شي کله غلطي راځي غلطي داسې راځي مثلا زما زکات رمضان کې فرض کیږي ما سره بالفرض یا تا سره اوس 10 لکه روپۍ دي تو اوس زکات ورکړې چې حساب دی اوس 10 لکه روپۍ دي او رمضان تا باندې رمضان کې فرض کیږي او رمضان کې تا سره به 15 لکه روپۍ وي نو تا خو د 10 لکه روپو زکات ورکو کنه اوس خو تا سره 10 لکه روپۍ دي او تا باندې زکات رمضان کې واجب کیږي فرض کیږي او وخت تا سره 15 لکه روپۍ دي نو د 15 لکه روپو زکات د باندې پاتې شو نو زه خیر دی اوس نه زکات ورکوه که د 10 روپو زکات دی ورکړي او رمضان کې د حساب وکړو چې 15 لکه روپۍ وي نو د 10 لکه روپو دی ورکړی د 15 لکه روپو نور ورکړه اسانه خبره څه د یارې خبره نه ده خو حساب به هغه ټایم کې خامخا کې یا کله ناکله تا ته نقصان وشي نقصان څنګه وشي مثلا ستا رمضان المبارک کې تا باندې زکات دی اوس تا سره 15 لکه روپۍ دي الټا اکه صورت نو تا د 15 لکه روپو زکات ورکو خو تا باندې خو لا زکات فرض نه و رمضان کې فرض کېدو نو رمضان چې راتلو نو تا سره 10 لکه روپۍ وي نو تا باندې زکات د 100 روپو دی د 10 لکه روپو دی او تا زکات د 100 روپو ورکړو د 15 لکه روپو ورکو نو د 15 لکه روپو د زیات زکات ورکو تا باندې نشته دغه زکات خو دې کې دوه کارونه به کولی شي یو کار دا کولی شي چې دا آینده کال کې وشماره دا کم زیات زکات چې دی ورکړی دا آینده کال زکات کې وشماره یا دا وکړه دا وې دا مې صدقه کو 15 لکه روپۍ مې زکات شو 10 لکه روپۍ مې زکات شو او دا 15 لکه روپو زکات دا مې صدقه شو دې طریقې سره او کله ناکله صحیح مو خیږي مثلا رمضان کې هم تا سره 10 لکه روپۍ وي اوس هم سره 10 لکه روپۍ دي کمې زیاتې پکې نه راغلی نو بس بیا کړي اوس هم د 10 روپو زکات ورکو او رمضان کې د حساب وکړو هغه ټایم هم 10 لکه روپۍ وي اوس هم 10 لکه روپۍ دي بس صحیح شو بیا نو د یو صورت کې صحیح کیږي او یو صورت کې به تاواني کیږي او یو صورت کې برباندې زکات پاتې کیږي
نو دې طریقې سره که بالفرض د یو انسان خواهش دی چې زه زکات ټیک د جی ما باندې دې میاشت کې زکات لازمیږي خو لا 2 میاشتې دغه ته پاتې دي روژې ته زما خواهش دا دی چې زه رمضان کې زکات ورکړم نو د دې به څه طریقې کاري زه خپل ځان زکات چینج کوم د دې میاشت نه رجب میاشت نه رمضان میاشت ته اړوم نو د دې طریقه هم شته اوس خپل مال وشماره چې څومره مال دی نو دا هغې اوس زکات د هغې ورکه بیا د دې 2 میاشتو چې کوم زکات جوړېږي نو د هغې زکات هم ورکه رمضان المبارک کې د 2 میاشتو زکات ورکه اوس خپل زکات په دې کال کې پوره ورکه بیا 2 میاشتې پس دوباره حساب وکړه نو مثلا تا سره اوس 10 لکه روپۍ وي د هغې زکات خو دې ورکو چې کله رمضان رالی نو 12 لکه شوي وي نو 2 لکه روپۍ زیاتې شوي د 2 لکه روپو زکات ورکه نور مه ورکوه نور خو دې ورکړی دی او آینده بیا د رمضان نه خپل کال شماره بس طریقه نو میاشتې په خپله چینج شوه خو دې طریقې سره به چینج کې نور رمضان کې واقعي اجر هم لري رمضان کې فرایضو 80 درجې ثواب لري خو عزتمندو د زکات اصل مقصد دا دی چې د یو غریب ضرورت پوره شي د یو غریب ضرورت پوره شي مثلا مدرسه دلته جوړیږي طلباو لپاره نو ته زکات طلباو له ورکي هغه طلبا بیا هغه مدرسه کې لګوي نو هغوی ته اوس ضرورت دی یو طلبا دي هغوی ځان له کتابونه اړي ته به زه رمضان المبارک کې کوم هغوی ته خو اوس ضرورت دی چې اوس یې وله ورکي یو مدرسه د هغې طلباو کې هغوی باندې فیسونه شارټ شوي دي د هغوی د استادانو تنخواه بنده ده ته هغوی له زکات ورکي د هغوی په ټول کورونه روان شي او دا پرې روان شي نو د دې وجې نه عزتمندو مخکې هم ورکولی شي خو حساب کتاب به په خپله میاشت کې او که میاشت بدلې نو دغه طریقې سره بدلېږي بله یو اهم مسله زکات مطابق دا موږ او تاسو ټولو اورېدلي دي چې زکات مال باندې یو کال تېرېدل ضروري دي دا مسلې ټولو اکثرو ته پته ده چې زکات په مال باندې یو کال تېرېدل ضروري دي حولان حول دی ته وایي یو حول یو کال چې پې تېر شي بیا به زکات ته ورکې خو په دې باندې ځان پوهول پکار دي د دې مطلب هرګز دا نه دی چې په هره روپۍ او په هره پیسه باندې د کال تیر شي دا خبره یاد لرئ د کال شروع ابتدا او انتها شروع او آخر سٹارٹ اور اینڈ په دې کې به ګورې بس د مین حسابونه کتابونه لرل نه دي پکار مثلا یو سړي باندې زکات فرض دی رمضان کې دا مالداره شو یا مخکې نه مالداره دی رمضان کې زکات ورکوي په منځ کې د ده دا مال لږ کم شو نو په منځ کې خو زکات نشته قلاري دي کمیږي خو په منځ کې زیات شي د هغې هم اعتبار نشته دی قلاري دي زیاتېږي په منځ کې که تا وخوړلی د هغې هم د باندې زکات نشته خو چې تا منځ کې کمیدي زیاتېدي کمیدي زیاتېدي هېڅ اعتبار یې نشته دی چې کله رمضان رالی بس په حقه ورځ باندې اعتبار دی بس چې په کومه میاشت کې ته زکات ورکې که د هغې نه مخکې د کروڑ روپو کور واغستو بس د دې باندې زکات نشته که د هغې نه مخکې ځان له ګاډۍ په 10 لکه روپۍ واغستو هغې زکات د باندې نشته خو که په دغه شپه هم د سره روپۍ رالی نو د هغې زکات هم د باندې شته ځکه په رمضان یکم رمضان باندې ستا کال پوره کېږي نو که د یکم رمضان په شپه باندې تا له چا 10 لکه روپۍ درکړي د دې به زکات ورکې او دغه رنګه یا 2 میاشتې مخکې پیسې راغلي د هغې به هم زکات ورکې نو د هرې روپۍ دپاره بیل کال ضروري دی البته که کال منځ کې داسې حالت رالی چې یو انسان مکمل دیوالیه شو مالدار و خو مکمل مال یې ختم شو نو بس اوس خو غریب شو خبره ختمه اوس که د سره دوباره پیسې رالی نو بیا به د سره کال شماري بیا به د سره کال شماري دې سړي دپاره رعایت شته خو که هسې ورسره کمې شوې او هسې زیاتې شوې د دې اعتبار نشته دا به پوره زکات ورکوي ځکه رمضان کې دا زکات ورکوي او کال پوره شوی دی او په هره روپۍ باندې کال تېرېدل ضروري نه دي بس کال د ده پوره شو د دې نه مخکې چې څومره خرج کړي د هغې د باندې نشته او چې په دغه شپه هم د سره رالی په سبا به یې زکات ورکې کمېدو او زیاتېدو سره هېڅ فرق په دې کې نه راځي نو دا یو بله مسله وي